هم در کوم ارمان لما په دې زړه زړه کې یو نوم کېښودو چې مطلبي یاران دې پرېږدې هی بیا به در یاد شې زما لیونی مینه قسم یې وکړو ځان خلاص کو زه یوازې په میدان کې پرېښودمه زما په حق کافر یارا د بزرګۍ قصې دې واورم خندمه پردی وطن دې مسخوتن دې د پرهرونو نه سندرې جوړومه های های ډیره لا تابان صاحب سوات منګوره ده تکه توره شپه ده د تابان صاحب یاشیانې دي او زمونږ پې مزې دي بلکې په مزو سره مو دی مفتي صاحب په حکم 3 بجې دي مفتي صاحب د دې 3 بجو نه راته یو 2 شعرونه رایاد شو وایي زه یم ستا یاد دی د شپې 2 بجې دي زړه مې برباد دی د شپې 2 بجې دي په کافر زړه کې څوک جومات جوړوي عجب جهاد دی د شپې 2 بجې دي او ستا د وجود خوشبو زما کمره کې دا څنګه فساد دی د شپې 2 بجې دي او له مصنوعي ښکلا یې خوند اخلمه اسلام آباد دی د شپې 2 بجې دي نامراد عشق کتاب ارمانه زما استاد دی د شپې 2 بجې دي ګبین جانه شعرونه راووله هغوی به یې صدارت وکړي جي مینه روا ده مینه وکړه ځان په دې وبخه راشه لالیه په نامه مې څو شېبې وبخه واه او شپه ده تیاره ده میلمانه خو داسې نه رادرومي و د چا یاده سله څنګ ته مې راځې وبخه واه 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 ګبین جانه د پسرلي د مس موسم د آخري ماښام دی واه زما په غیږ کې د صنم د آخري ماښام دی او زما په شونډو د غزل نن آخري مصره ده زما په لاس کې د قلم د آخري ماښام دی او زه هر ماښام زړه له بس دغه تسلي ورکوم چې د دې درد او د دې غم د آخري ماښام دی شاهد غم د سنیانو وي تر لسو ورځو نن په یاد کې د ماتم د آخري ماښام دی های های وایي زما تجربه وایي چې بیخي سړي له ښه وي د بعضې ملګرتیا نه دښمني سړي له ښه وي چې دشته وي تیاره وي او یوازې لار وهل وي په داسې وخت کې بس آیات کرسي سړي له ښه وي تش لاس خو ګرځېده ورپکې نه وي او که څنګه د مینې نه خو یاره ملنګي سړي له ښه وي داسې کار دی چې د دې ویډیو په دې اخره کې زه تاسو ټولو ملګرو له یو پیغام در کوم ارمان لما په دې زړه زړه کې یو نوم کېښودو په دې لاره باندې دته به ټول خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې دا خبره چې ده نو زه نه اپلوډ کوم بس موږ له راکړي اجازت د خدای په امان